نن د کال اخري ورځ ده، 11 تاریخ دی. سبا به که خیر و، نوی کال د نوي پلانونو سره شروع کیږي. نن د مونږه 2 ایټمه خرڅ شوي دي چې جمله 215 ریال کیږي. دا چې مونږ د دې میاشتې ټاکل شوی ټارګټ 10,000 ریال و، خو متاسفانه 5% تر د اوسه کم دی. معلوم به شي چې د شپې تر 12 بجو پورې دغه 15% هم پوره کیږي که نه، خو په هر صورت مونږ د کال ټاکل شوی ټارګټ 1,00,000 سعودي ریال و چې خوشبختانه هغه ټاکل شوی ټارګټ مو پوره کړی دی، او د جنوري د اول تاریخ د 2023 کال نه تر د اوسه پورې د مونږ 1,02,900 سعودي ریال سودا شوي. په دې دومره موده کې مونږ 1,121 یونټه خرڅ کړي دي. دا چې مونږ څومره ګټه کړې ده او څومره پیسې د مونږ څخه امازون فایده اخیستې ده، دا ټول به انشاءالله په سبا ویډیو کې تاسو سره شریک کړو. کوم د کال راپور چې مونږ له امازون څخه درخواست کړی دی هغه لږ څه وخت نیسي، انشاءالله چې سبا ته به هغه آماده شي او تاسو سره به شریک شي. که تاسې د ما په ځای وای او د 2023 کال دغه 1,00,000 سعودي ریال ټاکل شوی ټارګټ مو هم پوره کړی وای، نو د 2024 کال دپاره به تاسې څومره ټارګټ ټاکلو؟ هیله ده په کمنټ برخه کې جواب راکړئ.